دا سکرات الموت ته ساه وتو دا وخت نه دی که نه ډېر ناشنا وخت که چېرته مړی دې لیدلی څوک چې مري او په خوا کې ورسره ناست نو اندازه به یې راته وي چې څومره ناشنا وخت او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دغه منظر څه ناشنا بیان کړی دی څه واضح بیان کړی دی خو که څوک چېرته د عقل خاوني او د سترګو خاوني نو هغه به ترې عبرت والي الله وی کلا اذا بلغت التراقي الله وی کله چې دا ساه راورسي ترقوي ته دې مرۍ ته وقیل من راق او خلک چغې کوي څوک دمګری وله راولي څوک ډاکټر راولي څوک راولي چې اسپتال ته یې بوځي څوک راولي چې ویې ګوري څوک راولي چې دوایي وله ورکړي حکیم راولي مولوي صاحب راولي سخته پې ډېره شوې ده دا چغې چغارې جوړي ده هغه انسان په خوا کې چې په هغه باندې ځنکدني الله وی وظن انه الفراق الله وی دو خو دا چغې وایي په هغه ته یقیني پته چې دا وخت د جدایي وخت دی او هغه ګورې خبرې نشي کولی د مرګ دا سخته دومره زورورې که نه چې دا د سړي ژبه هغه چاړی کوي د سړي دا سترګې دا ګډې وډې کوي د سړي دا غوږونه دا ګډ وډ کوي د مرګ دا سخته ډېره زوروري یعنې دې راته په دغه ټیم کې پخپله وایي چې ما نه غلی شئ ما مه تنګوئ او بعضو مړو هغه کسان چې مرګ پرې راغلی بعضو ویلي هم دي چې چا ته طاقت میلاو شوی دی ویلي هم دي چې ما مه تنګوئ ما نه غلی شئ دې پوه شي چې زما د بدن نه ساه وځي او دا حالات په تا باندې هم راځي او په ما باندې هم راځي خو عجیبه دا ده او مشکل دا دی چې کیدي چې هغه وخت کې زه تا سره نه یم یا ته ما سره نه یې کله چې به ما راشي نو نه دې چې زه خبرولی شم او نه دې ته ما خبرولی شي او که چېرته د یو بل سره وو نو کیدي شي طاقت د دې نه چې خبر کړي یو بل نور دا حالات په ټول په موږ باندې راځي دا ساه چې کله وځي د بدن نه نو دا د دې خپو نه شروع وشي د خپو نه وځي او بیا ورو د بدن د نورو اندامونو نه ورو د اندامونه یخي او ځکه هلته وایي والتفت الساق بالساق او وبلګي پنډۍ د بلې پنډۍ سره کله چې انسان باندې مرګ راشي د تکلیف د لاسه دا پنډۍ د یو بل سره جفتي کړي او یا تی مراد پنډۍ د کفن ده او پنډۍ د انسان نو پنډۍ د کفن ولګي پنډۍ د انسان سره په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی د ساه وتو یو بل منظر ذکر کړی دی الله وی فلولا اذا بلغت الحلقوم کله چې دا ساه حلقوم ته راورسي دا روح وانتم حينئذ تنظرون الله وی تاسو ټول ورته راجمع شوي یو ګورئ ورته ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون الله یو موږ ګورې تاسو نه زیات یې مړي ته نږدې یو خو تاسو ته ښکارونه مراد چې دلته ملایک دي الله وی زما ملایکو ته نږدې او الله ورته نږدې د علم په اعتبار سره د لیدو د اورېدو په اعتبار سره د انسان نه ورته زیات نږدې فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين الله وی که چرته کمزوري شوي نه یې که نه او کمزوري نه یې راواپسې کړي که تاسو رښتیني یې دا ټوله دنیا چې راجمع شي دا انسان نشي راواپس کولی بچي دې پلار ته ګوري دا زړه یې داسې راپړسېدلی سم داسې د خولې له او د مرۍ له راغلی خو څه چل وله نه ورځي چې دا پلار راټینګ کړي او په دې دنیا کې ځان سره پاتې کړي چې څه وخت لږ نور تېر کړي ښځې ته به خاوند ګوري پلار بچي ته ګوري ښځه خاوند ته ګوري رور ته به ګوري ملګري ته به ګوري سبحان الله بلکې الټه به ورته دا وایي چې کلمه ووایه کلمه ووایه په الله باندې ښه ګمان کوه هېڅ طاقت ته چا نشته چې دلته د له ساه د څه وخته پورې ایساره کړي دا منظر الله په قرآن کې ذکر کړی د ځنکدن ده
او دا منظر چې کوم الله ذکر کړی دا به موږ ټولو باندې راشي. خوش قسمت هغه انسان دی چې مرګ پرې راشي او دی په ایمان کې، او خوش قسمت هغه دی چې مرګ پرې راشي او دی د الله په توحید او د پیغمبر په لار باندې مضبوط رواني. او دا صرف په ارمانونو نه کېږي، دا به ته هر وخت ځان په دغې کې ساتې، ځکه چې د مرګ څه پته نه لګي. که نه خیر دی هفته کې 3 ورځې به دینداري کوو، 4 به بېدیني کوو، سم خیر دی؟ نه به چلېږي کار. سحر کې به دیندار یو، د شپې به لږه خپله کوو که نه؟ نه چلېږي کار. ولې؟ د مرګ پته نه لګي. ټول دا وایي. زه تعجب په تاسو کله وکړم کله چې را ملګري ټول تاله جواب درکړي او دا داسې او د عمل نه ښکاري داسې نه. یعنې د انسان په خپله په ځان حجت قایموي. ګوره ها، یعنې چې الله قیامت پر ورځ رانه تپوس کوي ته خو بلکل پوه نه وي او یا الله پوه، تا ته دې هر څه پته نه او یا الله پته، بیا دې نه دي کړي. یعنې موت ته په خپله په خپل ځان حجت قایم وکړه. نو دا د مرګ سخت دی چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې راغلی دی. دویم حدیث یې راوړی دی، عایشه رضی الله عنها وی کان رجال من الاعراب جفاه، وی بعض بانډچیان به راتلو چې هغوی ډېر سخت خویه خلک وو، خویونه یې ډېر سخت وو. د بانډچیانو خوی سخت دي ځکه چې هغوی د ښار نه لري، د تعلیم نه لري، د علماو نه لري،